لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. د حج افراد د کولو لنډه طریقه. اتمه پوښتنه: د حج افراد د کولو لنډه طریقه څرنګه ده؟ ځواب: د حج افراد د کولو لنډه طریقه داسې ده: اول به غسل یا اودس وکړي، خو غسل کول افضل دي. بیا به د احرام لنګ او پټو پر ځان سم کړي. که مکرو وخت نه وي، د احرام 2 رکعاته لمونځ به په پټ سر سره وکړي. بیا به سر لوڅ کړي، د حج نیت به وکړي. تلبیه به د حج په نیت ووایي. تر نیت کولو او تلبیه ویلو وروسته محرم یعنی احرام ولا شو. له هغه کارونو څخه به ځان ساتي چې په احرام کې منع وي. بیا به طواف قدوم وکړي. بیا که مکرو وخت نه وو، د طواف 2 رکعاته لمونځ به وکړي، او که مکرو وخت وو بیا به یې وځنډوي. تر مکرو وخت تیریدلو وروسته به یې وکړي. بیا به د زمزم اوبه وڅښي. بیا به د صفا او مروه سعی وکړي. سر به نه خري. د لوی اختر د میاشتې په 8مه ورځ به مینا ته ووځي. یادونه: نور تفصیل د حج افراد د کولو په تفصیلی طریقه کې کتلای او اوریدلای شئ. لبيك اللهم